چې یو سړی د شپې په تیاره کې ولاړي او تهجد کوي نو آیا په تیاره کې لمونځ کیږي او که نه؟ الجواب مخکې هم داسې تپوسونه یو څو پیرې شوي وو چې یو سړی د شپې په کمره کې لیټونه یې بند کړي ولاړي تهجد کوي او لمونځ کوي نو دا کیږي او که نه؟ د کې هېڅ حرج نشته. لمانځه دپاره داسې شرط خو نه راغلی چې رڼا به لیټ به لګېدلی یا به ډیوه لګېدلي نو بیا به لمونځ کېږي او که نه نو بیا نه کېږي. داسې شرط خو نشته. او دا خو د نږدې وخت کې دا لیټونه او دا بجلي او دا سیسټم راغی، یعنې دا لیټونه او بجلیانې او دا قصې وې هم نه، ډیوې به وې لاټینونه به وو، هغه هم چې چا وس رسېدو. نو په تیاره کې لمونځ دې کې څه حرج نشته. دا یو ورور سوال کړی دی چې موږ په داسې ملکونو کې اوسېږو چې د هغې ورځ ډېره اوږده وي، نو آیا موږ د روجې حساب او دغه شان د مانځه حساب په هغه وخت لګولی شو کوم وخت چې د سعودي عرب وي؟ الجواب کم مسلمانان چې په هغه ملکونو کې اوسېږي چې هغه د قطب شمالي طرف ته راځي نو دا په دوه قسمه دي دا خلک، یا د دوی دوه قسمه حالات دي. یو هغه دی چې په داسې ملکونو کې اوسېږي چې شپه ورځ پکې راځي په 24 ګنټو کې، شپه ورځ پکې راځي. اوس دا جدا مسله ده چې شپه پکې ډېره لنډه راشي، اوس د 2 ګنټو دپاره پکې شپه راشي، ټوله شپه 3 ګنټې یو ورځ لنډی، دا په جدا مسله ده. خو شپه او ورځ په 24 ګنټو کې راځي، نو چې کله 24 ګنټو کې شپه ورځ راځي نو دله نه دي جایز چې دی د روژه ونیسي یا د لمونځ وکړي د بل ملک په وخت باندې یا هغې له اعتبار ورکړي، نه، دی به د خپل وخت سره عبادت کوي. 5 وختونه دي د لمونځونو، 5 لمونځونه دي، دا به دی په معروف ټایمونو کې کوي. اوس وایي چې ماښام او ماسخوتن منځ کې ټایم ډېر لږ راغی او د ماسخوتن او د سهار منځ کې ټایم ډېر لږ راغی، منځ کې داسې څه کار نشته چې لږ راغی او که ډېر راغی وخت، خو چې شپه ورځ پکې راځي نو بیا به خپل وخت ته دوی ګوري، چې شپه هم شته ورځ هم شته. عام دلایل ته کوي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، الله وایي مؤمنانو باندې لمونځ په خپلو وختونو کې لازم شوی او خپل وختونه یې دي لازم. دغه شان روژه ده، لکه ورور تپوس خصوصا د روژې په باره کې کړی، وایي ورځې ډېره اوږده وي، نو موږ د سعودي عرب په وخت سره روژې نیولی شو چې به سعودي عرب کې ورځ دومره 6 ګنټې یا 5 یا 4 یا 8، نه، چې شپه ورځ پکې شتي په 24 ګنټو کې، که دا ورځ اوږده ده او که دا ورځ لنډه ده، خو د دقې روژه به نیسي. الله عامه خبره کړې ده، وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله وایي چې کله سهار تاسو روژه ونیسئ، سهار راختو سره، نو روژه به پوره کوئ د شپې پورې، او دا نه دي ویلي چې دا ورځ به اوږده وي او که دا ورځ به لنډه وي. اوس دا اوږده ده او که دا لنډه ده، او دا به روژه نیسي. نو دا اولنی حال شو. اولنی حال د کومو خلکو دی چې په 24 ګنټو کې شپه ورځ راځي، نو دوی به هم د خپل وخت مطابق لمونځونه کوي او د هغې د مطابق به دوی روژې نیسي، که شپه پرې اوږدېږي که ورځ پرې اوږدېږي، که شپه پرې لنډېږي او که ورځ پرې لنډېږي. دویم قسم هغه دي او دویم حال په دوی باندې دا راتلی شي چې یو سړی په داسې ملک کې اوسېږي چې په هغې کې په 24 ګنټو کې شپه ورځ نه راځي، یعنې دواړه پکې نه راځي. بعض ملکونه داسې شته چې هلته ورځ دوه ورځې ورځي او بیا 2 ورځې شپې. داسې ملکونه به کوم شته لکه موږ سره بعضو کسانو رابطې کړي چې یو هفته ورځي او یو هفته شپې. اوس د دې ملکونو مسله جدا ده او د دغه علاقو، ځکه چې هلته په 24 ګنټو کې شپه او ورځ دواړه نه راځي. بلکې بعض ملکونه پکې داسې دي چې په اوړي کې نور بلکل نه ډوبېږي او په ژمي کې نور نه راخیږي. بعض ملکونه داسې دي ګورې په ټول اوړي کې نور نه ډوبېږي ورځي، او بیا په ژمي کې شپه ټوله، په میاشتو شپه، په میاشتو ورځي. نو اوس دوی به څه کوي؟ دوی به اندازه لګوي، لکه څنګه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې د دجال خبره وکړه چې دجال راوځي نو اولنۍ ورځې څومره ده؟ کال، بیا میاشت، بیا هفته،
او بیا باقي ورځې زموږ د دې ورځو په شان دي. صحابه کرام وایي رسول الله لمانځه به څه کوئ؟ اندازه لګوئ. تاسو به څه کوئ؟ اندازه به لګوئ. و دوی به څنګه اندازه لګوي؟ په دې کې د علماو اختلاف دی. یو قول دا دی 40 ګنټې دي که نه، نو دوی به 40 ګنټې حساب کړي، 12 ګنټې ورځ شوه او 12 شپه شوه، بس په دې اعتبار سره به دوی روجې هم نیسي او بیا دې پکې د منځه وخت هم تقسیم کړي. وایي داسې اندازه دې ولګوي. بعض علما وایي نه، مکې او مدینې ته به ګوري. دا علاقه والا دوی به مکې او مدینې ته ګوري. څنګه چې په مکه او مدینه کې د منځه ټیمونه دي، ورځ ده شپه ده، دقه شان به دوی حساب لګوي. ولې؟ وایي ځکه چې مکه او مدینه کې وحي نازله شوې ده. دریم قول دا دی او دا راجح قول دی، مضبوط قول دا دی چې دوی به نږدې ملک ته ګوري په کوم کې چې 40 ګنټو کې شپه ورځ راځي. دا راجح قول دی. دومره لرې لېږي مکې ته او مدینې ته او بل ملک ته او بل ته نه، نږدې ملک چې دی هغه ورته یاد کړه. دوی به کوم ملک چې په ټولو ملکونو کې دوی ته نږدې دی او په 40 ګنټو کې پکې څه راځي؟ شپه ورځ پکې راځي. چې په 40 ګنټو کې شپه ورځ راځي، نو دوی به هم د هغوی د وخت مطابق روجې نیسي، منځونه به کوي، دغه اندازه به لګوي. دوی ورسېدې په دې مسله باندې که نه، دا تفصیلي مسله ده ګورې. او اکثر ملګري دې باره کې تپوسونه کوي کوم چې بهر ملکونو کې اوسېږي او دغه ملکونو کې چې ورځې ډېرې اوږدې، بعض ملکونه پکې داسې لکه ورځ پکې صرف 20 ګنټې او شپه 2 ګنټې. نو دا سوال دغه داسې کسانو کړی دی، وایي ورځ ډېره اوږدې، اوس موږ روجې نیسو، نو 20 ګنټې به څوک روجې نیسي؟ نو موږ به دا ورځ دومره حساب کړو څومره چې د سعودي عرب ورځ ده. دا طریقه صحیح ده؟ ولې؟ په 24 ګنټو کې شپه ورځ راځي. چې شپه ورځ پکې راځي، بیا نورو ملکونو ته سره ګوري. وایي نه چې 20 ګنټې ده، الله دې کړي چې 30 ګنټې، خو شپه ورځ خو راځي که نه. مسله بیا د هغو ده چې شپه ورځ په 40 ګنټو کې نه راځي. نو د هغوی لپاره راجح قول دا دی چې څه به کوي؟ نږدې ملک ته دې وګوري. هغه نږدې ملک چې پکې په 40 ګنټو کې شپه ورځ راځي، بس د هغوی تابعداري دې کوي. والله اعلم. دا یو خور سوال کړی دی چې وایي د ماښام اذان وشو او ما دا ګمان وکړو چې د ماسخوتن اذان وشو، نو ما د ماسخوتن 4 رکعته لمونځ وکړو، بیا وایي کور کې ناست وم او د ماسخوتن اذان وشو. وایي ما چې ماسخوتن لمونځ وشو، نو چې نه اوس وشو، نو اوس به د ماښام لمونځ بیا کوم او که نه؟ الجواب لازم به ماښام لمونځ کوي. 2 حالته جوړېدی شي دلته، 2. که چېرته دې خور د ماښام لمونځ نه یې کړی او ماسخوتن لمونځ یې وکړو د ماښام د منځه په ټایم کې، نو د ماسخوتن لمونځ یې ونه شو. ولې ونه شو؟ وخت نه مخکې دی، دا خو واضح شو. نو اوس به څه کوي؟ د ماښام لمونځ به کوي او بیا به پسې ماسخوتن لمونځ کوي. ماسخوتن لمونځ بیا کوي ځکه چې هغه نه دی شوی. او که چېرته دې د ماښام لمونځ کړی په خپل وخت کې او هماغه ټیم کې اذان وشو، یعنې ماښام منځ لپاره بل جومات کې اذان وشو، دې مطلب چې د ماسخوتن دی ذهن کې نه و او بیا ودرېد د ماسخوتن یې وکړو، نو دا ماسخوتن هم نه دی شوی. ولې؟ ځکه چې دا هم بې ټیمه دی. خو صرف دومره دی چې دې حال کې د ماښام لمونځ د دې هغه شوی دی، صرف د ماسخوتن لمونځ پې پاتې دی. د ماسخوتن دا لمونځ به بیا کوي. والله اعلم. دا ډېرو ملګرو ما ته دا خبره راورسوله، وایي په دې باندې ته څه ووایه. ډېرو وروڼو ما ته میسیج وکړي او رابطې وکړي چې ته په دې موضوع باندې څه ووایه چې دا یوټیوب کې او فیسبوک کې دا بعض کسان د علماو نصیحتونه نشر کوي او په هغې باندې ناروا تصویرونه لګوي. نو دې باره کې ته څه وایې؟ زه دې باره کې دا وایم کوم کسان چې د علماو تقریرونه او بیانونه نشر کوي، بعض په دوی کې هغه دي چې نیت یې صرف ده کوي چې الله موږ له اجر راکړي او دا ډېر دي، الحمدلله دا ډېر دي. بعض هغه دي چې پیسې پرې ګټي، پیسې ګټي په یوټیوب، په یوټیوب کې پیسې ملایي، په فیسبوک کې هم پیسې ملایي. داسې ما اورېدلي دي چې په فیسبوک کې هم پیسې ګټلی کېږي. نو دوی داسې چل کوي. بیا دا بعض کسان، زه ټول نه یادوم، دا بعض داسې چل کوي چې دې له داسې قسمه تصویران پرې لګوي چې دا خلک زیات نه زیات دا ویډیو دا وګوري. نو دې ته پکې نه ګوري چې دا تصویر شرعاً روا دی او که دا ناروا دی. نو دلته دا نصیحت یاد ساتل پکار دي. کوم ملګري چې د علماو بیانونه نشر کوي او نصیحتونه، الله دې ول اجر ورکړي. ډېر ښکلی کار کوي، ډېر ښکلی کار کوي. د علماو نصیحتونه نشر کول، د علماو بیانونه نشر کول، دا خو دعوت دی او دا د دعوت یو لار ده.
خو دا خبره یاد ساتئ چې د بیان سره داسې تصویر لګول چې هغه شرعا حرامي نو دا سړی الټه ځان په ګناه کې ور اچوي. وګوره څومره نقصان وشو. غریب غواړي څه چې سره ته میلاو شي، اجر میلاو شي، او پرېوته په څه کې؟ په ګناه کې. ما لیدلي دي که نه؟ ما لیدلي دي د ډېرو علماو بیانونو سره. زموږ د خپلو بیانونو سره داسې کړي ما ته بعضو کسانو رالیږلي. خو موږ خو څوک پېژنو نو دا خو نه چې دنیا کې څوک زما بیان نشر کوي چې زما سره رابطه ده. خو خلکو شوق دی الحمدلله بیانونه نشر کوي لګیا دي. زه څه پېژنم، هر یو زموږ ته خو پته نه چې څوک یې نشر کوي څوک نه نشر کوي. نو د جنۍ تصویر به یې لګوي. لکه اوس مثال کې مسله د واده ده، لکه مسله د څه بیانو؟ د واده. نو ده به د هلک او د جنۍ تصویر پې لګولی، دا حرام شو. حتی مسله نشر کوي، مسله نشر کوي، عنوان ولا ورکړه د واده پلاني مسله یا په پلاني موضوع باندې بیان، خو د جنۍ تصویر ورکول دا حرام دي. بېهوده تصویران پکې موږ لیدلي، بېهوده تصویران. یا خو جهل دی او موږ به ښه ګمان وکړو چې دا ناپوهي ده، او یا هغه کسان پکې شته چې هغوی پیسې ګټل غواړي. نو داسې قسمه تصویران چې ولګوي نو هغه بیا دا خلک یې ډېر ګوري، او چې څومره ویډیو ډېره کتې کېږي نو دومره دته پیسې ډېرې میلاویږي. زم دا به لګي ښه ګمان به کوو. هغه دا ښه ګمان دی چې جهل دی، ناپوهي ده، غفلت دی. د ټولو ملګرو ته زموږ دا نصیحت دی که هغه د هر عالم بیان نشر کوي او د هر عالم نصیحت نشر کوي، یو اراده خپله نیت به خالص ساتئ چې دا زه د الله دپاره کوم چې الله دله اجر درکړي. دویم دې سره به بېهوده او ناروا تصویران دا نه لګوئ. عنوان ورسره ولګوه، عنوان ولګوه، په دې عنوان باندې بیان دی، څه پوسټ پې جوړوي، څه پې جوړوي، جوړ کړه، خو چې روایي د شریعت د اصولو مطابق غیر شرعي تصویران لګول. ما ووایي که لږ ساعت مخکې چې الټه دې غریب راوتې دې لپاره چې ثواب وګټم، الټه به څه کې پرېوتو؟ په ګناه کې. هغه عالم ګوره دې نه بېزاره دی، دا هم یاده کوي، هغه عالم په دې نه ګناهګارېږي. ځکه چې اوس زموږ باره کې زموږ په بیانونو باره کې نو موږ خو چې چا اجازت نه دی ورکړی اوسه پورې. او څنګه به د ناروا کار اجازت ورکړو؟ څنګه به موږ د ناروا کار اجازت ورکړو؟ نو په دې باندې الله دغه علما نه رانیسي او نه دغه دعات پرې رانیسي. دا د دې سړي شخصي کار دی، او یقینا چې دا جرم دی د زنانو تصویران لګول، بېهوده تصویران لګول په بیانونو باندې. او بیا جرم داسې جرم نه دی، یو خو یو سړی دی د جنۍ تصویر یې نشر کړو، یو سړی د دیني مسلې سره د جنۍ تصویر لګوي. دا خو ډېره ناروا وکړه، ډېره ناروا وکړه که نه، چې مسله دیني روانه او ته ورسره د جنۍ تصویر لګوې، او ته ورسره یعنې داسې تصویر چې موږ ته پته ده که نه. بعضو ملګري لکه د نمونې په طور موږ ته رالیږي، موږ ته وایي تاسو نصیحت وکړئ. نو زما دې ملګرو ته نصیحت دی چې ډېر خیال کوئ، خیال کوئ دا قسم کارونه دا الټه تاسو په الټه په مصیبت کې ور اچوي. یو سړی به چې ثواب ګټم، ثواب پرېږده، الټه ګناهګار شو. چې دا تصویران دي چې څومره خلک ګوري دی پکې شریک دي. نو الله دې دغه ملګرو ته هدایت وکړي، او کومو چې کړي دي الله دې هغوی ته عفو وکړي. خو د نن نه بعد بیا دې کې څه پکار دی؟ دې کې احتیاط پکار دی. د هغې نه بعد دا یو ورور سوال کړی دی چې ما د یو کس په خوا کې لمونځ وکړو، نو ما واورېدو چې د کس د منځه په دوران کې دوه دعاګانې وي په استفتاح کې. نو آیا دا جایز دي که نه؟ استفتاح دغې ته وایي د الله اکبر نه بعد چې کومې دعاګانې دي. جواب د دې مسلې دا دی چې د تکبیر تحریمې نه بعد، تکبیر تحریمه چې کله دی وي الله اکبر، لکه زموږ خلک چې نیت یې وتړو، دا الله اکبر چې وي د دې نه بعد به یوه دعا وایي استفتاح کې. اگر که دعاګانې خو د استفتاح ډېرې زیاتې ثابتې دي الحمدلله، او زموږ د اکثر ملګرو ته یاد هم دي. او زموږ چې کوم کتاب دی د اذکارو دعاګانو رحیق الازهار، په هغې کې ما ډېرې دعاګانې د الله په توفیق سره راجمع کړي دي الحمدلله. ادعیة الاستفتاح دا ټولې دعاګانې راجمع کول یا د یوې نه زیات راجمع کول صحیح خبره دا ده چې دا نه دي ثابت. یو به وی، هر یو چې وی خو یو به وی. تا اوس الله اکبر الله اکبر سبحانک اللهم دی بس ختم، اوس بله نه وی. یا ته وی الله اکبر اللهم باعد بیني وبین خطایي کما بعدت، بس بیا به دا دعا. یا الحمدلله حمدا کثیرا، یا نور دی وی. هر یو چې دی وی خو بله به ورسره بیا نه یوځای کړې، نه به جمع کړې. دا راجح قول دی د علماو، والشيخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور محققین علماو دې له ترجیح ورکړې ده چې احادیثو کې داسې نه دي ثابت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او نه د صحابه کرامو نه اثار دې باره کې راغلي چې هغوی ډېرې دعاګانې په یو ځای ویلي په استفتاح کې، نه دي ثابت دا ویل. ها استفتاح کله یوه کله بله وایه، کله یوه کله بله،
کوم چې ثابت دي هغه وایه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې مکمل راځي خو دا نه دي ثابت چې ته د یوې نه زیات راجمع کړې اگر که بعضو علماو دا خبره کړې ده لکه امام نووي رحمه الله بعض داسې نور علماو وایي راجمع کولو کې څه حرج نشته خو احتیاط هم دې کې دی چې تابعداري دي د هغه څه وشي چې کوم څه ثابت دي او څه چې ثابت دي نو په هغې کې دا نه دي راغلي چې د یوې نه زیاتې دعاګانې دي جمع کړی شي ورسېدی که نه والله اعلم دا یو ورور سوال کړی وایي زما د خور بچي نه کېږي او 40 کاله عمر یې دی نو زه غواړم چې په دې خپلو زامنو کې یو زوی هغې ته هدیه کړمه او نسب به دقه وي زما نوم به ورسره لګي او میراث به ملي او حقوق دغه ټول هر څه به وي صرف دغه خور له ورکوم چې هغوی په کور کې لوی شي نو دا کار صحیح ده او که نه الجواب اول خو الله سبحانه وتعالی دې ورور له اجر ورکړي چې دې د خور دومره خیال ساتي او دا یقینا رشته پایلل دي چې یو سړي سره د خور دومره غمي او داسې انسان ته په دنیا کې او په آخرت کې الله لوی خیر ورکوي حدیث کې دا راځي چې څوک دا غواړي چې عمر کې الله برکت واچوي او په رزق کې عمر ولا پراخه کړي عمر ولا ډیر کړي او رزق ولا پراخه کړي فلیصل رحمه نو دې رشتې پالي نو اول خو دې ورور ته وایي چې الله تعالی دې اجر درکړي چې ته رشتې پالي دویمه خبره بیا دا ده منه دا ده په شریعت کې منه چې کوم راغلې ده هغه دین راغلې ده د نسب په مسله کې چې یو سړی نسب بدل کړي تبني دې ته وایي که نه چې لکه ته ورکړې یو کس مثال کې ماشوم دې ورکو او هغه زوی د عبدالله دی او ته ورکو احمد له او بیا خلک وایي پلانې د احمد زوی دا حرام دي شریعت دې حیرت کړی دا مسله نه ده ثابته دا ناروا ده دغه شان په دې کې چې بیا د میراث مسلې کمې راولي او نور حقوق راولي هغه ټول ځکه چې یو خبره د بنیاد نه باطله ده زموږ د پښتانه بس څه کې بعضو د جهل ته ګوره چې کله دې چې چا له دغه هم ورکوي که نه لکه زوی ورکوي خور راولېږي د رور له زوی ورکوي یا رور راولېږي زوی ورکوي یا لور ورکوي په پاڼه راته ولیکه چې په نسب په میراث کې بله برخه ورکوي وایي څه شي په میراث کې برخه ورکوي په میراث کې برخه خو درته نه میلاوېږي شرعا څنګه په پاڼو باندې لیکي وایي دا چې زموږ نه وړي نو چې ستا نه وړي خو ته یې پلار یې که نه ته یې پلار یې چې تا نه څه پاتې شو هغه ته به پکې څه میلاو شي نو د بل ته ته وایي چې پاڼه ولیکه څنګه په بل باندې دا لازمه یوصیکم الله فی اولادکم الله د میراث مسله بیان کړې ده دا ستاسو د بچو په باره کې فی اولادکم هغه بچي چې د ملا نه پیدا دي دغه بچي نه چې په خوله باندې ورته بچي وایي د دوی وصي دوی دپاره میراث ثابت شو نو دې شریعت د دې کار نه منع کړې ده هغه غرور وایي چې دا پیسې پکې دا پکې نشته نسبت به ماته کېږي میراث مسله هر څه به وي نو بیا پکې څه حرج نشته بلکې انشاءالله امید دی زموږ چې الله به اجر ورکوي اجر به ورکوي ځکه چې هغه خورې په کور کې څه ده یوازې ده نو چې دی له ماشوم ورکړي نو د هغې به ورسره وخت تېرېږي او بل دا چې د ماشوم د هغې دپاره محرم دی د هغې څه دی د هغې ورواره دی ورواره خو د بچي په شان دی او هغه بیا ترور ده ترور حرامه ده هغه ترور حرامه ده نو زموږ خو امید دی چې الله به اجر ورکوي انشاءالله خو دوه خبرو ته اشاره په کومه صرف دوه خبرو ته یو دې ورور دا ووي زه غواړم چې د خپل بچی هدیه کړم او هبه یې کړم خور ته دا ټکی مناسب نه دی چې هدیه کړم وجه دا ده دا زموږ په دې بدن کې دننه چې کوم ساه چلېږي کته به راکېږي دا هم زموږ په لاس کې ده که نه زموږ په لاس کې ده نو دا انسان ولې ستا په اختیار کې دی چې ته هدیه کړې دا انسان خو ستا په اختیار کې نه دی چې ته هدیه کړې نو ځکه دا هدیه ټکی دا ټول د الله بندګان دي او د الله مخلوق دی نو چې د الله مخلوق دی نو ته د الله مخلوق هدیه کړې پردی شی هدیه کېږي لکه دې داسې مثال دی ته راشي او زما سره جیب کې پین پروت او ته یې راولې او پلانیا راشي که نن در هدیه درکړم زما پین هدیه کړې پردی شی هدیه کړې نه دې ځای کې مناسب دي چې یو سړی وایي چې زه خپل بچی خور له ورکوم دی چې هغه به یې تربیت وکړي هغه به یې لوی کړي رور له ورکوم هېڅ خبره نه خو داسې چې زه هدیه کوم او زه هیبه کوم نو دا داسې لږ نامناسب دي دویم دې رور ته موږ دا وایو چې ته خو د خپل زوی ورکې خو رشته به ورسره نه پرېږدې یعنې چې ما ورکو خبره ختمه شو نه زیرازي به تپوس به کې
او پرېږدي چې دی پوه شي چې زما پلار څوک دی زما مور څوک دی سبا له بیا لوی نقصان بیا په دې کې نقصان دی بچي غریب ته وي بیا نو که داسې نشي کولی نو بیا ورته موږ دا نصیحت کوو چې لکه بیا سوچ وکړي وکړه په دې خبره کې ځکه چې د بچي په دې مور پلار باندې څه دی حق دی او ته راواخېستو خور له دې ورکړو د خور په تا باندې حق دی خو هغې کې خو د بچي حق مه ضایع کوه که نه د هغه بچي حق دی په مور پلار باندې نو وخت په وخت د دې تپوس کول د ده خوا ته تله او چې لوی شي ووایه ورته دا به ورته ویې چې زه دې پلار یم دا دې مور ده او د ته چې د کومې زنانه سره یې دا ستا ترور ده په داسې طریقه باندې به هغه خبروي نو که داسې کولی شي نو بیا به کې څه حرج نشتي والله اعلم